هیله درنو ملګرو، هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینډوز 11 دریم درس ته. پکې څرنګه تاسو ښه پوهیږئ په لومړي درس کې موږ او تاسو د وینډوز 11 د کاري صفحې یا هم انټرفیس په هکله معلومات ترلاسه کړل. د انټرفیس په برخه کې مو آیکنونه ولوسته، بکګراوند او ټاسک بار مو ولوسته. بیا مو د وینډوز 11 په دویم درس کې د ډیسکټاپ پرسونلایزیشن په هکله یو څه معلومات ترلاسه کړل. د ډیسکټاپ پرسونلایزیشن په برخه کې مو د ویو او سورټ بای آپشنونه ولوستل. د ویو په برخه کې مو لارج آیکنز، میډیم آیکنز، سمال آیکنز، الاین آیکنز ټو ګریټر ټو ارینج آیکنز، شو ډیسکټاپ آیکنز، دغه شپږ موضوعات ولوستل. بیا مو د سورټ بای په برخه کې دا ولوسته چې څنګه د خپل کمپیوټر آیکنونه تنظیم کړو، که هغه د سایز له لحاظه وي، که هغه د نیم له لحاظه وي، که هغه د ډیټ موډیفاید او ایټیم ټایپ له لحاظه وي. اوس هم راځو د دویم درس په ادامه خپل درس پیلوو. خو مخکې له دې چې خپل درس پیل کړو، هیله کوم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. راځو د ریفرش برخې ته. ریفرش لکه څنګه چې د نوم څخه یې معلوم دی تازه کولو ته وایي. که چیرې د ریفرش په آپشن باندې کلیک وکړو، موږ او تاسو سره چې کوم آیکنونه دي په خپل کمپیوټر کې، موږ او تاسو سره چې کوم آیکنونه دي زموږ په کمپیوټر کې، هغوی ټول ریفرش او تازه کیږي. اوس هم راځو د شو مور آپشنز په برخه کې. دلته موږ او تاسو سره یو څه موضوعات دي، مثلا پیسټ، کاپي، کټ، انډو، CLI، GI، پیسټ شارټکټ او داسې نور. راځو لومړی د کاپي او پیسټ برخې ته. که چیرې موږ او تاسو راشو فایل ایکسپلورر برخې ته، د فایل ایکسپلورر په برخه کې د پکچرز برخې ته، دلته موږ او تاسو سره ځینې آیکنونه دي. مثلا موږ غواړو یو آیکن له یو فایل څخه کاپي کړو او پیسټ یې کړو. که چیرې موږ او تاسو وغواړو دغه آیکن کاپي کړو، له درې لارو څخه کولی شو. یو چې کله په دې آیکن باندې رایټ کلیک وکړو، موږ او تاسو سره یو شکل ظاهریږي دغلته. دا د کاپي کولو یوه طریقه شوه. اوس هم راځو دویمې طریقې ته. راشو د شو مور آپشنز باندې کلیک وکړو او دلته موږ او تاسو سره د کاپي آپشن دی. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، موږ او تاسو سره د فایل یا هم کوم آیکن چې و هغه کاپي کیږي. یا هم راشو د خپل کمپیوټر په کیبورډ کې کنټرول پلس C ونیسو. له دې درې لارو څخه کولی شو چې خپل آیکن کاپي او پیسټ کړو. راځو لومړۍ لارې ته چې شو مور آپشنز باندې کلیک کوو او کاپي وهو. کله چې په کاپي باندې کلیک وکړو، موږ او تاسو سره چې کوم آیکن و هغه کاپي کیږي. اوس هم راځو د خپل کمپیوټر په کاري صفحې باندې رایټ کلیک کوو او خپل کوم آیکن مو چې کاپي کړی و پیسټ کوو یې. پیسټ کول هم په درې لارو څخه کیږي. یا راشو په دغه شکل باندې کلیک وکړو، یا هم راشو شو مور آپشنز باندې کلیک وکړو او پیسټ آپشن باندې کلیک وکړو، یا هم راشو کنټرول پلس V ونیسو د خپل کمپیوټر په کیبورډ کې. اوس هم راځو د شو مور آپشنز برخې ته ځو او پیسټ باندې کلیک کوو. کله چې پیسټ په آپشن باندې کلیک وکړو، موږ او تاسو سره چې کوم آیکن و هغه کاپي او پیسټ کیږي. اوس هم راځو له دویمې لارې څخه ګټه اخلو. که چیرې موږ او تاسو دویمې لارې څخه خپل آیکن کاپي کړو، راځو په خپل آیکن باندې رایټ کلیک کوو او په دغه شکل باندې کلیک کوو. کله چې په دې شکل باندې کلیک وکړو، موږ او تاسو سره چې کوم آیکن و هغه کاپي کیږي. اوس هم راځو د خپل کمپیوټر په کاري صفحې باندې رایټ کلیک کوو او په دغه شکل باندې کلیک کوو. کله چې په دې شکل باندې کلیک وکړو، موږ او تاسو سره چې کوم آیکن و هغه په اسانۍ سره کاپي او پیسټ کیږي. اوس هم راځو له دریمې طریقې څخه ګټه اخلو. کله چې په دریمې طریقې څخه خپل یو آیکن کاپي او پیسټ کړو، هغه د شارټ کټ کولو څخه ګټه اخیستنه ده.
راځو په دغه آیکن باندې کلیک کوو او د خپل کمپیوټر په کیبورډ کې کنټرول پلس سی نیسو. کله چې کنټرول پلس سی ونیسو موږ تاسو سره چې کوم آیکن و هغه کاپي کیږي. اوس هم راځو فایل ایکسپلورر مینیمایز کوو او راځو د خپل کمپیوټر په کاري صفحې باندې رایټ کلیک کوو او د کیبورډ په برخه کې کنټرول پلس وی نیسو. کله چې کنټرول پلس وی ونیسو موږ تاسو سره چې کوم آیکن و یا هم کوم عکس و یا هم کوم فایل و هغه په اسانۍ سره کاپي او پیسټ کیږي. دا و د کاپي او پیسټ برخه. اوس هم راځو د کټ برخې ته. که چیرې موږ تاسو راشو یو نوی فولډر ونیسو راځو د خپل کمپیوټر په کاري صفحې باندې رایټ کلیک کوو د نیو آپشن باندې کلیک کوو او فولډر باندې کلیک کوو. کله چې فولډر باندې کلیک وکړو موږ تاسو سره یو فولډر ایجاد کیږي او منځته راځي. که چیرې موږ تاسو راشو د دې فولډر ته نوم ورکړو کله چې موږ تاسو یو نوی فولډر واخلو نو لومړی موږ تاسو سره د هغې نوم ورکول دي چې مثلا هر نوم ورکوو هغه کولی شو. مثلا زه ورکوم مبشر او انټر وهم. ګورئ د دې فولډر نوم مبشر ته بدل شو. اوس هم راځو دا فولډر کټ کوو. کله چې په دې فولډر باندې رایټ کلیک وکړو موږ تاسو سره د شو مور آپشنز په برخه کې دلته یو آپشن دی د کټ په نوم. کله چې په دې باندې کلیک وکړو ګورئ زموږ تاسو د فولډر هغه ظاهري شکل تغییر کوي یا هم بدلون مومي. اوس هم راځو مثلا فایل ایکسپلورر ته او دلته فایل ایکسپلورر کې رایټ کلیک کوو او پیسټ وایو. شو مور آپشنز برخې ته ځو او پیسټ وایو. کله چې په پیسټ باندې کلیک وکړو موږ تاسو سره چې په کاري صفحې کې کوم د مبشر په نوم فولډر او هغه په اسانۍ سره کټ کیږي. اوس که چیرې راشو وګورو د خپل کمپیوټر په کاري صفحې باندې چې کوم فولډر موږ تاسو سره و هغه هایډ شوی یا هم ورک شوی یعنی کټ شوی دی. خپل اصلي ځای څخه کټ شوی او بل ځای ته یې انتقال موندلی. دا موږ تاسو سره د کاپي پیسټ او کټ آپشنونه. اوس هم راځو د انډو او ریډو آپشنونو ته. کله چې د خپل کمپیوټر په کاري صفحې باندې رایټ کلیک وکړو موږ تاسو سره دلته یو آپشن دی د انډو په نوم. د انډو آپشن په هر څه باندې بدلیدلی شي. که چیرې موږ تاسو راشو یو فولډر له یو ځای څخه بل ځای ته کټ کړو نو د انډو په برخه کې راځي انډو موف. که چیرې موږ تاسو د یو فولډر نوم بدل کړو موږ تاسو سره راځي انډو رینیم. که چیرې موږ تاسو یو فولډر ډیلیټ کړو یا هم پاک کړو موږ تاسو سره د انډو په برخه کې راځي انډو ډیلیټ. اوس موږ تاسو چې کوم فولډر اخیستی و نوی فولډر مو چې کوم اخیستی و هغه مو کټ کړ فایل ایکسپلورر ته مو ویوړو یا هم انتقال مو ورکړ. اوس هم راځو رایټ کلیک کوو دلته موږ تاسو سره لیکل شوی انډو موف یا هم شارټکټ دی کنټرول زید. کله چې په کنټرول زید باندې کلیک وکړو موږ تاسو سره چې کوم فولډر و هغه بیرته خپل اصلي ځای ته راځي. اوس هم که چیرې راشو رایټ کلیک کړو موږ تاسو سره دلته دی ریډو موف. کله چې ریډو موف باندې کلیک وکړو موږ تاسو سره چې کوم فولډر و هغه بیرته موف کیږي یعنی کوم ځای ته چې کټ شوی و هلته بیرته انتقال مومي. یا هم راشو کنټرول وای ونیسو یا هم ریډو موف باندې کلیک وکړو. که چیرې موږ تاسو کنټرول پلس وای ونیسو بیرته هغه فولډر کټ کیږي او فایل ایکسپلورر ته ځي. اوس که چیرې راشو موږ تاسو دغه آیکن ته نوم ورکړو روفي. موږ تاسو دې آیکن ته روفي نوم ورکړ. که چیرې موږ اوس راشو رایټ کلیک وکړو دلته موږ تاسو سره لیکل شوی انډو رینیم. اوس که چیرې په انډو رینیم باندې کلیک وکړو د دې آیکن کوم نوم چې و هغه د روفي څخه بیرته شپږ ته انتقالیږي. اوس که چیرې راشو رایټ کلیک وکړو
موږ تاسو سره رینیم دی. اوس که چیرې په ریډو رینیم باندې کلیک وکړو بیرته چې هغه کوم آیکن چې و هغه بیرته د روفي نوم ځان ته غوره کوي. دا و د انډو او ریډو آپشنونه. اوس هم راځو پیسټ شارټکټ ته. کله چې موږ رایټ کلیک وکړو موږ تاسو سره د پیسټ آپشن څخه لاندې یو بل آپشن دی پیسټ شارټکټ چې دلته موږ تاسو ته نښيي. که چیرې موږ تاسو راشو فایل ایکسپلورر ته، فایل ایکسپلورر په برخه کې دغه آیکن کاپي کړو او راشو فایل ایکسپلورر منیمایز کړو او د خپل کمپیوټر په کاري صفحې باندې رایټ کلیک وکړو. شو مور آپشنز برخې ته راشو. دلته موږ تاسو سره یو آپشن دی د پیسټ شارټکټ په نوم. کله چې په دې باندې کلیک وکړو موږ تاسو سره چې کوم آیکن و د هغې یو شارټکټ اخیستل کیږي. راځو د پیسټ او پیسټ شارټکټ ترمنځ توپیرونه وایو چې د پیسټ او پیسټ شارټکټ ترمنځ څه توپیرونه وجود لري یا هم شتون لري. یو توپیر دا دی چې پیسټ شارټکټ په خپل ظاهري بڼه کې یو وکتور لري، خو کوم آیکنونه چې پیسټ شوي دي هغوی هیڅ وکتور نه لري په ظاهري بڼه کې. بل توپیر دا دی چې کوم آیکن یا کوم فایل څخه مونږ شارټکټ اخیستی د هغې سایز ډیر کوچنی وي یا هم سایز یې ډیر لږ وي. که چیرې موږ تاسو راشو د دې آیکن په پراپرټیز کې د دې آیکن سایز 4 KB دی. اوس که چیرې راشو له اصلي منبع څخه یې سایز وګورو شاید سایز یې ډیر زیات وي. موږ تاسو سره کوم آیکن و؟ دغه آیکن و. اوس هم راځو د دغې آیکن په پراپرټیز کې موږ تاسو سره وګورئ د دې آیکن سایز 260 KB دی. ګورئ کله چې موږ له دې آیکن څخه شارټکټ واخیسته سایز یې 4 KB و، خو کله چې مو له اصلي ځای څخه سایز وکته سایز یې 260 KB و. نو دا و د پیسټ او پیسټ شارټکټ ترمنځ توپیرونه. اوس هم راځو د شو مور آپشنز په برخه کې د CMD صفحې ته. CMD اخیستل شوی له څه څخه او د څه په معنا ده. CMD له کمانډ څخه اخیستل شوی او کمانډ په معنا د امر دی. CMD له کمانډ څخه اخیستل شوی یا هم له کمانډ لاین څخه چې کله د کمانډ لاین شارټکټ واخلو CLI کیږي، یا هم CMD اخیستل شوی له ګرافیکل یوزر انټرفیس څخه یا هم GUI. موږ تاسو په خپل کمپیوټر کې په دوه حالتونو کې کار کوو، یو CMD دی بل موږ تاسو سره GUI دی. کله چې موږ د خپل کمپیوټر په کاري صفحې باندې رایټ کلیک کوو دا رایټ کلیک کول خپله GUI صفحه ده، یا هم راځو یو فایل کاپي کوو دا GUI صفحه ده. او بل د CMD صفحه ده. کله چې په سرچ باکس کې سرچ ورکړو CMD نو تاسو سره د CMD یا هم کمانډ لاین په بخښنې سره د CMD صفحه خلاصیږي. خلاص شو. دا کوم صفحه چې تاسو ګورئ دې ته د CMD صفحه وایي یا هم د وینډوز 11 پاور شیلډر صفحه. که چیرې دا صفحه کلوز کړو موږ تاسو د دې صفحې له لارې کولی شو یوزر اکاونټ جوړ کړو. مثلا موږ تاسو سره دلته یو یوزر اکاونټ شته د شایق روفي په نوم. که چیرې موږ تاسو وغواړو چې یو یوزر اکاونټ جوړ کړو د خپل کمپیوټر لپاره د CMD له صفحې څخه ګټه اخلو.
که چیرې موږ تاسو وغواړو چې د CMD په صفحه کې یوزر اکاونټ جوړ کړو نو لومړی راځو په سرچ باکس کې CMD سرچ ورکوو او په هغې باندې رایټ کلیک کوو او رن از اډمنسټریټور وایو. کله چې رن از اډمنسټریټور ووایو موږ تاسو سره یو بل پیج خلاصیږي. دلته موږ تاسو ته ویلي چې آیا تاسو غواړئ چې د CMD صفحه یا هم د CMD کوم پروګرام چې دی هغه ستاسو په کمپیوټر کې بدلونونه راوړي. زه وایم هو، یس انتخابوو او د CMD صفحه موږ تاسو سره خلاصیږي. که چیرې موږ تاسو وغواړو چې د CMD په صفحه کې یو یوزر جوړ کړو موږ تاسو د CMD صفحه لومړی رن از اډمنسټریټور کوو. بیا د CMD په صفحه کې لیکو چې net user بیا نوم ورکوو، مثلا نوم ورکوو مبشر، مثلا نوم ورکوو شایق روفي، مثلا نوم ورکوو روفي، نوم ورکوو ابوبکر، هر نوم مو چې زړه وي هغه ورکوو. مثلا موږ تاسو ورکوو نوم روفي نوم مو ورکوو. اوس هم راځو د روفي نوم لپاره یو کوډ انتخابوو. مثلا کوډ انتخابوو 345 یا هم انتخابوو 678 یا هم انتخابوو 123 هر کوم کوډ مو چې زړه وي هغه انتخابولی شو. بیا لیکو چې net user روفي 345 بیا \add او انټر وهو. کله چې مو انټر ووهه د CMD صفحې کې البته کله چې د CMD په صفحه کې مو net user روفي 345 \add ووهه او انټر مو وکړه بیا موږ تاسو سره یو یوزر جوړیږي. خو زه نه غواړم چې یوزر جوړ کړم ځکه چې ما سره یو یوزر شته همدا بس نه کوي. د شایق روفي په نوم یو یوزر شته نو نه غواړو چې بل یوزر جوړ کړو. که چیرې تاسو غواړئ یوزر جوړ کړئ د CMD صفحې کې په سرچ باکس کې CMD صفحه سرچ ورکوئ او هغې باندې رایټ کلیک کوئ او رن از اډمنسټریټور کوئ. بیا هم تاسو ته د CMD صفحه خلاصیږي. هلته تاسو net user هر نوم مو چې زړه وي هغه ورکوئ بیا هغې لپاره یو کوډ انتخابوئ بیا \add او انټر کوئ. په همدې طریقې سره تاسو ته یو یوزر اکاونټ جوړیږي. دا موږ تاسو سره د وینډوز 11 دریم درس هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل درسه پورې ښه وخت.